سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنډک داستان لرم. امید لرم تاسې به ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. وایي یو شتمن سړي د خپل کور له کړکۍ څخه د باندې کتل چې په یو فقیر یې سترګې ولګېدې چې د نوموړي د کور مخکې د ډیران په کچره کې څه لټوي. شتمن له ځان سره وویل: شکر خدایه چې فقیر او بېوزله نه یم. په ډیران کې لالهانده فقیر په یوه لیوني سترګې ولګېدې چې د سړک په څنډو روان دی. له ځان سره اپلتې وایي. فقیر له ځان سره وویل: شکر خدایه چې لیونی نه یم. فقر او غریبي خو کوم عیب نه دی. د لیوني امبولانس ته ورپام شو چې بیړنی ناروغ روغتون ته لیږدوي. له ځان سره یې وویل: شکر خدایه چې ناروغ نه یم، که هر څه یم په خپلو پښو روان یم. د ناروغ په روغتون کې په داسې جسد سترګې ولګېدې چې ساه یې ختلې وه او کورنۍ یې د تکفین په موخه د وروستي ځل لپاره کور ته لیږداوه. له ځان سره یې وویل: خدایه شکر چې ژوندی یم، ناروغي به هم تیره شي. نو درنو لیدونکو، یوازې مړی و چې د شکر ادا کولو فرصت یې نه درلود. د دې لپاره چې د ژوند په قدر پوه شي، کله ناکله روغتون، زندان او هدیرې ته سر ورښکاره کړئ تر څو په خپل حال شکر وباسئ.